دا د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ اړوند د ګمبيري احمدزیو سیمه کې د یو نوي سړک د جوړېدو چارې دي چې د دې ولایت د یو شمېر مسؤلینو په شتون کې پیل شوې. د کرغیو ولسوالۍ د مسؤلینو په وینا یاد سړک د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت د 10 کیلومترو په اوږدوالي او 40 متره پراخوالي په لرلو سره جوړیږي چې په بشپړېدو سره به د لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو ګڼو سیمو اوسیدونکو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې او د سیمې اقتصادي فعالیتونه به لا پراخ شي. دغه سړک د قرغیو ولسوالۍ د نهر کریم د احمدزیو په ساحه کې چې تقریبا طول 10 متره راځي، 10 کیلومتره او عرض 40 متره، یعنې چې متره په شکل باندې موږ دغه سړک افتتاح کړ چې په دغه باندې به ان شاء الله 9 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د 2 میاشتو په موده کې به ان شاء الله تکمیلېږي. لګښت ولایتي ادارې په غاړه اخیسته ده، ورسره ښاروالۍ او فویدامه هم په ماشینري کې موږ سره مصروفه دي، هغوی سره همکاري راسره کوي. په ورته وخت کې د دې ولایت مرستیال والي وایي د پروژې په لومړي پړاو کې به د سړک د هوارکارۍ چارې ترسره شي او په راتلونکي پړاوونو کې به دا سړک په اساسي او معیاري ډول ورغول شي. د ننګرهار او د لغمان دواړو ولسونو ته ډیر سهولتونه برابرېږي او خاص کر بیا هغه خلک چې په دغه دشته ګمبيري کې باغونه کرلي، کروندې اوس برابرې کړي دي، نو هم ننګرهار طرف ته انتقال دې ته ډېر اسانېږي او هم بیا لغمان طرف کابل طرف ته ډېر انتقال یعنې په کم وخت کې او په اسانه طریقې سره کېدلی شي. اوس خو صرف همواري ده، امید ده انشاءالله چې آینده لپاره د رب جل مجده په امداد د اساسي او بنیادي شکل باندې جوړ شي. د یادونې وړ ده چې د همدې سړک په مسیر زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم شتون لري چې په جوړېدو سره به ورته د خلکو پاملرنه لا زیاته شي.